یو ځای کې پروګرام و او مونږ ملګري زما سره مولانا صاحب سره راغلی دی او د هغه ماته بیان کړه ویل پروګرام و ختم پروګرام و دا ماشومان ختمونه کوي که نه په دې مساجدو کې حلقاتو کې بیا هغې کې اخر کې پروګرام جوړېږي هغې ته هارونه ور په غاړه ولی کېږي نو ویل موږ ناست وو په دې کې دا انعامات ورکېدل هارونه ور په غاړه کېده پروګرام چې ختم شو اوس خلک راغلي دا خلک بیا دا کیمره نه ده دا مخې ته چې لګي دا هم یو غټ مصیبت دی یو خو دې خو زمونږ یو اخلاص هم تباه او برباد کړ او بل چې کوم دی خلک یې د هغې زړونه هم خراب کړه نو دا تصویران اوس ایستلی کېدل نو هر سړی راغلی دی د خپل ماشوم سره چاته هارونه ور په غاړه کړي دي څیرې ورته ور په غاړه کړي دي سیلفیانې ایستلی کېږي ملګري ورسه ودرېږي خوا کې تصویران ایستلی کېږي دا یو ماشوم ویل موږ په نظر کې واغست یو ماشوم کله د یو خواله ورشي هلته حالدار مدرسې طرف نه ورته صرف خپل انعام میلاو شوی دی ختم هغه هم کړی دی خو کله یو له خواله ورشي کله بل له خواله ورشي خلک لګیا دي خپلو ماشومانو تصویران وباسي سیلفیانې وباسي دا ماشوم کله یو لځي کله بل لځي هېڅوک نشته دی چې د دې ماشوم سره تصویر وباسي هېڅوک نشته دی چې دې ماشوم ته هار په غاړه کړي کله چې معلومات وشو نو د هغه پلار وفات شوی یتیم دی یتیم دی د هغه څوک نه او ما په خپله باندې یو ځای کې پروګرام و زموږ په بعضې علاقو کې بره غریزي علاقې دي نو په هغې کې بعضینو کې دا پروګرام وي چې کله ختم وشي نو د هر هلک خپل یاران دوستان وي هغې وله ګفټونه تیار کړي وي ګفټونه یې ور تیار کړي چا پکې پیسې بندې کړي چا پکې بل څه شی بند کړی او بیا ناظم سټیج اعلان کوي د پلاني د طرف نه پلاني دپاره انعام دا اعلانونه کېدل زه د الله په کور کې ولاړ یم زه ناست وم داسې منبر په خوا کې کسان داسې ناست دي ماشومان اوس اعلان کېږي دا د یو کس دپاره غټ غټ ګفټونه واړه واړه ګفټونه ټول دا تیاریږي اعلان کېږي یو راپاسي بل راپاسي بل راپاسي یو ماشوم زما نه داسې درېیم نمبر کې ناست و دا ماشوم دله صرف د مدرسې د طرف ته چې کوم ګفټ دی هغه میلاو شوی دی نور ګفټ نه میلاویږي دا هر کله چې دا ناظم سټیج اعلان کوي چې پلانې د راشي هغه ته د پلانې د طرف ته انعام او ګفټ دې ماشوم لږ راپورته کېږي چې ګنې زما نوم به وسوالي لیکن